اوس تاسو ته د ګران استاد منلی ژورنالیست لیکوال شاعر ارواښاد محب الرحمن هوسا شعر وړاندې کوم چې د اوس نه څه کم څه باندې شپېته کاله مخکې ویل شوی دی. هوسا صاحب وایي چې نه پوهېږم چې زه آب یم که سراب یم د اوبو له پاسه زږ لکه حباب یم حباب خو د څپو په اوږو سپور یم سرلښکر د هر طوفان او هر سیلاب یم د یتیم د ژړا اوښکه او فریاد یم د جرس په څېر ګویا په دغه باب یم د کاري لاسو تڼاکه یم په کار کې د مین د زړه پلی په زړه خوناب یم د ملي ننګ او ناموس په کاروبار کې د غازیانو شهیدانو همرکاب یم د وطن سرباز ځوانانو ستاسو وار دی زه ښوونکی د بندش او د حجاب یم هو که نن دی که سبا زه ځم روان یم یار ته کړم سفر په تمه د ثواب یم د آریا ټبر ساهو هوسا پښتون یم د آریا ټبر ساهو هوسا پښتون یم خو د دهر له نادودو نه بېتاب یم. او اوس له محترم او تکړه شاعر صدیق ننګ هیله کوم یا بلنه ورکوم چې راشي او تاسو ته خپل شعر ووایي. داسې یوه خبره را په یاد شوه د نن نه تقریبا 15 کاله مخکې د یو شاعر سره زه تللی وم کونړ ته او د کونړ د سیند په غاړه مو میله کوله او ښه سیند هم ښه د مستۍ وخت و. هغه شاعر یو شعر ولیکه هغه یو لوی نظم و په دغه نظم یې یو څو کرښې ما لا تر اوسه په حافظه کې دي چې کونړ سیند ته یې ویله چې دا د څه شور دی یو ځواک دی دا د څه شور دی یو ځواک دی چې ساز کړی د سرود دی د دې شپې په کاڼه غوږ کې چې راغورځې بېرته پرځې لکه مست ښامار لمبېږي راتاوېږي راتاوېږي اچوې له خولې زرګونه وهي چغې فریادونه د ویده ویده داړونه ناوري ناوري ستا غږونه او ډیورنډ چې د مات کړی ماتوی ماتوی نړوی نړوی ایخوا هم کړه زرګونه وهه چغې فریادونه چې راویښ شي چې راویښ شي دا ویده د ننګ بچیان بېل کړی شوي افغانان. هغه ډېر اوږد دغه څو کرښې زما په یاد شاید دا منطقي تسلسل یې رار شوی وي خو زړه مې وغوښته تاسو سره شریک یو نیم غزل به تاسو ووایم. چې لټوي غرونه رغونه لټوي غرونه رغونه ستاسو چم کې نه ځایېږي لټوي غرونه رغونه ستاسو چم کې نه ځایېږي او لیونۍ مینه مې ګوره په عالم کې نه ځایېږي د دنیا غمونه واړه د دنیا غمونه واړه د زړګي له کوره باسي او عاشقي هسې لوی غم دی چې په غم کې نه ځایېږي په رام رام شي کله کله عشق د ښکلو ثنا وایي په رام رام شي کله کله عشق د ښکلو ثنا وایي کله خدای ته په سجده شي په صنم کې نه ځایېږي او نه رباب دی نه ستار دی وسوم وسوم انګار دی او د مین د زړه چغار دی زیرو بم کې نه ځایېږي د پای ټکی ورته شته دی که کیسه که افسانه ده د پای ټکی ورته شته دی که کیسه که افسانه ده یو د مینې اوږد داستان دی چې قلم کې نه ځایېږي چې د اور په لوري یون دی چې مرګی ورته زبون دی خدای ګلوی زړه د پښتون دی چې رستم کې نه ځایېږي او جوړ د ننګ د خیال انځور دی د ځیګر په وینو سور دی د معنا په میزان پور دی زیات و کم کې نه ځایېږي.